د فاریاب ولایت اندخوی مالګې کان د سړک رغولو چارې د اسلامي امارت ځینو لوړپوړو چارواکو لخوا د یوې پرانیست غونډې په ترڅ کې رسما پیل شوې. د کانونو او پترولیم وزارت ویان مفتي همایون افغان په وینا یاد سړک چې 14.2 کیلومتره اوږدوالی لري د 5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت په 1.5 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. این سرک 14.2 کیلومتر طول داره و در مدت 1.5 سال به شکل بسیار استاندارد و معیاری قیریزی خواهد شدن و جول خواهد شدن که با جور شدن این سرک دسترسی به معدن نهایت آسان خواهد شدن و شرکت تعهد کردن که سر معدن 25 میلیون دلار مصرف خواهد کردن در مجموع البته که شامل بخش‌های مختلف خدمات اجتماعی، محیط زیستی، ساختن زیربناها هستند و قرارداد برای مدت 15 سال است با مقیاس بزرگ و سرک 5 میلیون مصرف خواهد داشت. په یادې غونډه کې د اسلامي امارت مسؤلینو له طبیعي زیرمو د مالګې ویستل مهم وبلل او ډاډ یې ورکړ چې د کانونو او پترولیم وزارت به په نږدې راتلونکي کې د هیواد نورو ولایتونو کې ورته کانونه فعاله او هوکړه لیکونه به لاسلیک کړي. وزارت معدن تقریبا په رسوبي مالګو کې دغه یو مالګه په قرارداد ورکړې لکه دغه جاغا سبچور کړی ده نو اوس اراده لري چې په هرات او په نیمروز کې هم مالګه په قرارداد ورکړي د رسوبي مالګه او کوم چې د غره مالګه ده هغه په تخار ولایت کې ورکړې ده تقریبا یو څلور قرارداد او دا هم دغه ملت خیرخواهي لپاره د ملت د ضرورت په اساس باندې د خدمت شوی دی. الله پاک دې د وزارت معدن او مشرتابه او مسؤلینو ته نور هم توفیق ورکړي چې خدمت وکړي. د دې څخه علاوه اجاغا صاحب په فاریاب ولایت لپاره یو غټ معدن نیولی دی ان شاء الله دغه به هم ژر د ژر افتتاح شي. د اندخوی مالګې کان چې د ابو سعید خصوصي شرکت لخوا به د 15 کلونو لپاره 25 میلیونه ډالر پانګونه پرې کیږي. مسؤلین وایي چې اوس مهال ورسره دلته شاوخوا 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او په کلنی ډول 200,000 ټونه د مالګې ایستلو ظرفیت لري. دغه راز د یاد کان د سړک د جوړېدو چارې هم د 15 میلیونه ډالرو په پام کې نیولو سره هم د شرکت ته سپارل شوی دی. بدون شک معدن نمک اندخوی از جمله معادن بزرگ و با ارزش کشور به شمار می رود که با ظرفیت تولید حدود 200,000 تن نمک در سال نقش مهم در تامین نمک بازارهای کشور ایفا می کند. توسعه این معدن تا کنون زمینه صدها فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم را برای باشندگان محل فراهم ساخته است. پروژه سرک که امروز کار آن عملا آغاز می گردد با سرمایه گذاری شرکت استخراج معادن ابو سعید به عنوان قراردادی معدن نمک اندخوی اجرا می گردد. په ورته وخت کې د فاریاب والی مولوي عبدالحد فضلي پانګوالو ته ډاډ ورکړ ترڅو هغه کسان چې غواړي په یاد ولایت کې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا او د ولس اړتیاو پوره کولو په موخه پانګونه وکړي د اسلامي امارت لخوا به ورسره همکاري کیږي. د سید کریم آقا دوی سره یا چې هر څوک په دې فاریاب ولایت کې پانګونه کوي موږ انشاءالله ټول سل په سل کې همکار یو چې موږ کوم خدمت کیږي په موږ باندې کوم کار کیږي انشاءالله موږ شپه ورځ دروازې ستاسو په نوم باندې خلاص دي کومک در سره کوو. له بلې خوا ځینې ملي سوداګر د یاد کان د سړک د جوړېدو او د کاري پراختیا څخه د خوښۍ او هیلهمندۍ څرګندولو سربیره وایي نن د یوې داسې پروژې د پرانیستې شاهدان دي چې د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل تکراریږي. دوی دغه راز له مسؤلینو غواړي ترڅو دې ته ورته پروژې نورې هم پر کار واچوي. ما در طول عمر خود قدر در معدن نمک اندخوی زحمت شده باشه ما ندیده بودیم. اولین بار است که میایم اینجا میبینیم که چقدر ساخت ساز اینجا شروع شده. ولی امروز شاهد افتتاح سرک 15 کیلومتر سرک اسفالت از شاهدش هستیم ما و شما. این جای خوشی است و در حال از حال ما میخوایم همین خط آهن به شرکت ها امتداد بدن. جناب حاجی صاحب ابراهیم که را یاد داشته باشن با بزرگا در مرکز که میرن همین خط آهن بسیار مهم است چون که میفهمین ترکمنستان یک مملکت همیشه تولیدی است استخراج همه چیز داره نظر به ازبکستان ترکمنستان همه چیز داره. د یادولو وړ ده چې د فاریاب ولایت اندخوی مالګې کان د دغه ولایت اندخوی ولسوالۍ ته په 40 کیلومترۍ او دولت آباد ولسوالۍ ته څیرمه په 38 کیلومترۍ کې موقعیت لري. د 95 سلنه سوډیم کلورایډ په درلودو سره د هیواد په کچه لومړنۍ او د نړۍ په کچه درېیمه رتبه خپل کړې ده. ضابط خان انځور د البرز نشراتي څانګه فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ.